او خوبونه کې پاسه یو خبره ده کومه ګورې ګورې حساب کتاب وسره مکمل حساب کتاب وسره کې به آرام کېنه که خور ده ستا خور ده دویم زه به ترې له سرمنو باسم یم چې څونه مال خال دي که نه ځان پسې ښې جوړې دي او ته د برانډې د سیکل په شان ګرځه هغه وخت کې زه نه پوهېدم نه پوهېدې چې کوم وخت کې ما د هغې فرق وله وروره دې کې بریک واله ښه بریک واله بریک واله راځه حشمه ده دې څه خیال دی د پیسې ورکړم ورکړه نه ولا وروره الله دې خوشحاله کړه زه چې ځو راځه وروره ورځو غوښې موښې را باندې پورې که نه دا ګاونډ پې خبر که صحیح ده بیم زه پیشه او زما کار پیشه ولې تمام نه پېژنې څه زما نوم پتخورني دی دا ده که چاوي دي هسې په اوږدو خپو پرتې او خوبونه کې پاسه نه نه ښځې د والو دغه وسرق د والو وسرق نشته ارام کېنه یم که خور ده ستا به خوري پرېږده پرېږده هارونه څنګه کې ته خو هغه ښځه په ګاونډ کې به دي هلکان د ګرېوانه نیوله چپه زما ښځې پسې خنداګانې مه کوه دا زه پېژنم ما نن خو زلزله ده څه چلوي هغه الټه شوې ده ته چې په بالغ څنګه خدای دې مړ کړي امینه خدای دې تا مړ کړي دا زه په تادی کې راپاسېدم الټه مې اچولې ده ساده پلا تاسې وې څه چل در باندې تاسې وې چې دې به دې نه راځي یو کال بعد رالی هغه هم لکه د غپا دې خېجې زما کور ته راتګ نه شوې چې کوم وخت کې زه نه پوهېدم دې ښځې ته ما ډېر سپک نظر کړی دی ستا د لاسه دا د سپکه تا ورته ځکه سپک نظر کوم زما د لاسه ولې خدای دې ستا په شانتې نه سپکوي لکه چې ته چې څونه سپک یې بیبي ودرېده ته باندې چې تا 2 پنډه ګیا راوړې وې دلته به راتلو تیاره به یې خوړله او تیاره به یې څښله نه ولې ما هم په دې کور کې ستا ډېرې پیسې لګولي ځان پېکه څه به مې ګټله ښځې باندې به مې ناره تېروله او په تاسو به مې لګولې دا خو موږ د سوکراکانو د سرې چایونه دا هر څه نه دي خلاص کړي بچې لږ صبر وکړه ښځې ته چپ بچې ته ما سره حساب کتابونه ما سره نه شي کولی 3 جربه پټې مې را سره د پلار حصه مې در سره دې سره صحیح څه ده دا به اوس حساب کتاب وکړو دا جنۍ دې د ګوتې ونیوله او په ور دې ویستله ابۍ دې په دې کټ باندې چا ورکړه هغه ټیم کې حصې نه وې او اوس حصه ده نه ما خو صرف د خپل مور پلار سترګو ته کتل اوس پې درنه په عدالتونه علم نشي اخیستې بیبي بس ته چپ که مړه تاسو په سړو کې حساب ومه مړه تا هم زما ماګانو کې نه حساب دا مړه زه یم کنه زه ورته حساب کوم کنه کاغذونه راواله دلته چې پټکېدې او تشېدې هغه ټیم د ته حساب نه معلومه چې اوس یې له غوږ نه غوړه ګوته تاو کړه اوس د هغې په ارام کېنه یم په ارام کېنه تا خو ما کونډې مخې واغېسته او خواښې اوس کړ دې په سپینه ګیره پرېښودله ولاړې بیا نه شوې نو څه به مې کولې ابۍ دادا مې ساتله ته خو پرېښه او ته د ګوتې نیولې وې ښځې تا به ما ته یو خبره کوله خو ما به وې نه دا دروغ وې صرف خپل ځان په کار راځي او بچي او ښځه په کار راځي او خوراکونه دې هېر شو چې په دواړو جامو به لګیا وې دې بچي به راته ویلې چې دا ماما به دلته نه راځي او ما ویل زما روغ او هغه ګوتیا دې هېرې شو چې ډکې ډکې به مې دله راچلولې تا کله راوړي چې ماما تا کوم ځای کې ګوتې راوړي دا خو څاګم نه دې تا خو به د دې ځایه ایستلې ودې کتل کلي در باندې خبروم کلي د کور کاغذونه راواله ما سره حساب کتاب ته کښېنه خبرې که اعلان وکړه خو تا خو زما نه ولیدو دا د دې شرارت دی نو زه به ښه چل بس ټیک ده که نه ټیک ده راپاسه ته خو د خپل سپي نه شوې ته خو هغه ونه د غزو نه مېوه نیسي او نه د سوري شته دا ځان ته ووایه 5 کاله دې د واده وشي یو چنګ مې وانه وریدو ستا په کور کې دا ځان ته ځه مړې تا زه ډېره ښه پېژنم تا ستا نه خپل خاوند تنګ و زما نه تنګ و که ته د دې نه تنګ وې دلته به دې رامنډې والې هغه وخت هېر ځه مړې ما به دې خور ته ستا ډېر صفت کوه خو ته هغه ښځه ونه ختېرې په ارام کښېنه ته چې ما لره بچو را پېغور راکې که نه نو ستا خو هم دی که نه پیلو کې نر دی نه بانګو یا نه خاچه ستا د خاوند د لاسه ما دله توجه نه ده ورکړې کینې ځوان دی ځوان بس بیبي تا ته ما نه ویل چې ما له واده وکړه او مخکې پېغورې درې درکړو بچې کوم انسان چې
ټول اوس په اجزاګانو پسې ګرځو پروګرامونو کې هلته ناستې که نه او ودونه مدونه نشي کولی ښه ما ته دې درس کلي ویلې دي ویلې هغه زویم د لوران کو دي ماما چې مه پرېږده تا سره به ته نو زما د جب نه به دې پیسې واخیستلې وو حیران کېنه پلار ته تلې پلار به په سټیج ډانسونه کوله او ته په ژړاګانو پسې ګرځې سټیج باندې ډانسونه خو به ده کوله هغه کله کړي خو به ما به مې پردې راچولي بس زما رور دی زه تا ته وایم ته زما خور یې ټیک شو خو د خور په سترګه ته نه ګورم ته ما سره حساب کتاب ته کښېني خو په زنا په زوی درنه والي الله هغه وخت حسابونه دې نه و یاد چې دا تلی دې ځان نه چوری کو چې د پچم ګل کور او د توتي ګل کور او د دې ټولو که به تا که ګرځي ستا دپاره ګرځي ته به رشتې به مې نو پیسې خو ما خپلې لګولې که نه پیسې تا کله راکړې ما نه خو باندې لاس اوچت کوم داسې مې ور په به لاس اوچت کړو ماما زما هم ګورې نو څه هډوکي مې خارښ کړي خلی که په هغه سترګې پټې کړې دي ما ته معلومه ده په دوکر ته ګوته لګوې په دوکر تا خو ورته وي چې زه شناختي کارت جوړم د شناختي کارت پارم د ګوته پې ولګوه که نه خورې دې دوکه کولی نه شوم خو زه جټ یم که نه جټ یم که نه خو وګوره که نه دې ته ښځې ته هم خور وي هغه باندې سترګې پټې دي خور دې ایره ده نو ښځه خو به ورته بیا هم دماغ مې ګنډو شوي ستاسو د لاسه اوس مې زخن اوس ګډوډ د ګډوډ و ګډوډ به نه وي ګډوډ به د کلي مالک ته پسې اولم د کلي مالک او د ځمکه د نو سلم ملکان ماما کېږه پارامه کومډې سرې د ځمکه به مونږ له راکې ښه راله ودې نه لیده کو قبر هم راله پکې جوړ کړې ته خو لا جیداد وې کومه نسوار سټارټ کړه که نه بیبي ته به بیا دا ماما غوبلې ویني په دې طرف دې نه رانه چې دا تور لیکې دی خدای مې رات دی کې د ده د لاسه زه داسې ذلیله شومه ما خو به په ټاپو کې یادوه اوس به خلکو ته څه بیبي زه به اوس ستا د قصد مینه کوم ولې به ورته مینه کې دا شنې سترګې به دې وباسم نو چې زما بدې شو نو ستا به خوښ اوس چې ستا خوښ دی چې ستا بدې شو اوس به زما خوښ یا زما رور دی ګناه ورته نشته دی دغې ښځې پې داسې څه کړي دي چې دم کړی دی او ټیک به شي ته تماشه کوه نو اوس په ما هم داسې څه وکړه چې بس پاپته کې مې دننه واده ساز شي بیبي خدای دې پاپته کې دننه قبر ساز که زموږ د پښتنو بل کار نشته خلک چېرته لاړه او دوی تش ودونه غواړي نو زما نه خو بوډۍ تی زه خو لا ځوان یم تا له ولې قبر نه سازئ چې ما یې سازئ غلی کېنه ګورې مازغه دې راله ماما خراب کړه ستا دا څر رانو مازغه ولې ماما خراب کړي دي اوس موږ ته غوسه دی بیبي اوس چې بازار ته لاړه شي وبه شیشه راوړې ما یخته پرېښي دي ورته وګوره ښه مزېداره او ځان سره به تیل او دا ګمنځ به هم ښه ډکه ګمنځ راوړي ښه او دا لاس پې د چې ولې راکاږي بل شی ته نه جوړ شو ته او هغه خو لاړې د ګوتو مې ووتو ته خو سړی شه نو نه تیل شته او نه شیشه شته دی نو دا به زه په څه کې اړو پاڅه هغه چیلۍ ته ګیا واچوه مازغه دې راله خراب کړو اوځه ناوخته شو را باندې داجي ودېږه بیا چټه روانې ظالمه ته چېرته ورک شوې تا ته پته نه چې ما ډاکټر نمبر راغی پېښور ته روان یم ډاکټر لا داجي جو چې بار اوچلې ما که نه هغه پټي نه چې واپس راځم په لاره کې یو الف موټرسایکل خراب شو نو څه چلو شو بیا نو داجي تا نه دی اورېدلي حدیث فرمایلي شوي دي که نه ویښه مسلمان هغه یو دی چې بل مسلمان سره ښېګړه وکړي نو ما ښېګړه نو د څه ښېګړه دې ورته وکړه هغه الف موټرسایکل خراب شو نو خراب شوی به که نه نو نه ګیره مې ورته نیولې وو ته نیسي ما ورته وي ما ګیر پرېږده ګیر مې چې والا خلاص کړو او زه ورسره کېناستم او چې ځان سره کور ته بوتم داجي هغې بېبې سره مې لیدل وکړم سم خالق وو او سمه ښه بېبې م وه نو د هغه بېبې وه ستا خواست هم نشته ما ته هم زوی وې او سمه ښه ښځه وه داجي ته به ځان سره یو پېره هلته به وځم مړه بیا به لاړ شو او داسې ده دی راځه چرګو د کوټنۍ نه اندې راواخلې او ما دې راکړي وي دا به چې وخورې هلکه ډېر ښه خلک دي جوړه ډېر ښه خلک دي داجي ما له چیم پخه کړه ښځه ته کور کښېنه بچې که نه زه ډاکټر له ځم بیا به خام ګپ لګو بس ټیک داجي هغه تالي چابیانې کوم ځای ښودي دي مړه هغه سیده دغه کې پرتې دي بره که نه چا داجي بیا زه راځه کور ته ها یارباشو نشته دی او بیبي نادان بچی دی راغی څه کوې داجي مړه خپل کور دی که نه دا زوی کور زوی پردي کور وایي جا دې کور راځه یارباشو دای مدې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام الله ډګیا په خیر علي دا مې داجي ګل دی بیبي الله اور اسلام علیکم وعلیکم داجي سلام راځه لار دې دی څه کښېنه بیبي بر چرته کښېنه رورا
مشر زه به ځم فاطمه بیبي ځه تاسو کښېنئ. څنګه خورې ښې خیر دې شکر دې ورور مې مګوره ولې بیبي الله دې خات کا لاس دې خاورې مشي ولې څه ته وایي چې پردي دي دشمنان شي ګیله به دې ترې نه کېږي خو چې خپل ورور دې دشمن شي ګیله به د چا نه کې یا بچی زړه مې مه ګوره ولې بیبي ته خو دې فریادونه کې خیر شه اول خدا تپوس وکړه چې هغه ملګری دې څه شو زما ورشه ما نه یو نو تا داسې فریادونه شروع کړي ما څه چل شوی دی ته ووایه بیبي رشه یارباز څه شو یار باش ای ولې بیبي مړ شو الله دې خوله کږه کا ولې به مري خدای دې نه کړي رشه او که نه او که نه دا څه ګډې وډې وې توبه وباسه پرښتې پې امین ونه وایي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي تا ته خو پته ده چې ما سره هغه رور وران شوی دی رور خو مې د مور د کولمو نه پیدا دی ما څه نه ورانېږي خو د ورندار د لاسه مې دشمن شو تعویذونه یې پې وکړه کوړې بچڼۍ پې وڅکلې اوس زما پل په کاڼو ولي نو هغه رور مې تلی ملک ته قیصه کړې ده وایي زما حصه ده دوی څه او هغې باندې خوا نه ده یخه شوې نو دی رپورټ کړی زما په بچې او بچې مې رانه بوتلو پولیسو ما د هیرې نه ولېږو پینډۍ ته الله نه دې خپل روح چې غږ هم نشو کوی زما نه پټ لاړو دا چې هغه خلق راکور نه دي هغه د چې بیبي روح دي دې چې دونه زیاتې کړي او چې کتې بته خورې هغه دې مرورو زه دې مرور یم د نن نه پس دې زه رور یم دا نادان زوی مې نه دی دا به راځي او دلته چې څه کاري هټۍ بټ بازار هر څه بدله کوي الله دې خوشحاله که زه خو حیرانه دریانه ناسته وم چې ماله به سود سودا څوک راوړي بیبي ستا یو زوی نو دوه زامن دي دوه الله دې خات که زما خو د زړه سرې بس زما اوس پروا نشته په هغه پسې کو کال تېرې او کو دوه تېرې کو څه ګټې او که نه روره پنجابي خو بس دکی که نه زخه یابم او زه د دې خوراکو زور ګورم چې دا په دې کې ټپه څنګه دننه کېږي تانې تاسې زه ذمهوارم بیبي چې په کوم ځای کې دې ولیدو لکه د غویي په ښکرو کې اوچت که او پړ مخې راوله زما درته اجازت چې قیمې مې دله نه کړه که نه او د قصابانو په کوترو مې دله ونه خوړو نو ته به یې مو ګورې بیبي زم د هغه خور یم د مشرانو هغه متل دی وایي چې په ښه مې نه راځي نامه یې نه راځي لرې کوې زما حساب کتاب ورسره کوم او روندا دې نه ده دې ګرباچۍ ته به د رزاق الهم خدای دې مخې ته راولي نو هغه خو د دې څڼو نه ځوړنده که ته به وګورې چې د لکۍ ویښتونه لږ ژوړنده نه کړم که نه مخه پکېږه بس دا دې نن نه پس دوی دی ښه الله دې خوشحاله که زما رور یې دقسې دې خدای قدرمن که چې ما ته دې څنګه قدر زه ځم او ته دلته پاتې شه ورېږه یو پیالې چای خو نه خورې بیا به اوس کم بیا به اوس کم نو تیاره ده چجوش کې پرته بس ده دا زما خپله چای ده الله دې عزت وکړه الله دا چې کله ناکله مې تپوس راځه ښه او دلته یم زه خوشحاله یم ښه بس دا دې نن نه پس مور ده ښه الله دې خوشحاله کړو السلام په مخه دې ښه د مخې دې رڼا شه او خور ته مې سلام وایه کښېنه بیبي څه کښېنه دې خبره کښېنه چې لږ زور در وکړم ته خو ډېره خفې ما ته څه پته چې بیبي به مې دونه خفه زه به لږ په وخت راغلم بیبي علم رړه راټول شو خو د چې کار دی ولې نه ښه نادانه دي چې کار به وکړي څوک یې وانه وړي تا ته خو پته ده چې ورور ما ته په جیداد وران شوی او زمونږ یو پلار دی ستاسو پلار شته دی خو په مړینې حساب دی اول خو زه غرقه شومه خدمت مې ونه کو د کوره مې وشړو مالدادا تا به څوک ساتي موږ ځان نشو ساتلی او هلته چې دی نو زما رور هم پې ډانګی ایښی و هغه هم وشړو نو اوس په چېرته جوماتونو کې پروتي ما او تا پسې پټې ځو او راولوی هسې نه هغې بوځي او ګوته تې ونه لګوي ټول جایداد به تې واړئ دلته بیا راولو نو کو په ایښی کو په اوږدوی ګوته به تې ولګوه او بیا به پې ډانګې کېږي ډېر هوښیاره بیبي نه نو بس په ښه کار کې بیا تعجبه کار ده هسې نه هغه نور کوچ ډب پې مخکې شي بیبي ځه چې ځو
بس ته کېنه زه بورقه رالم فشار راوه صحیح ده بس زه چې خو دې نه لکه نستم نه کېږي. بیبي ته چې ما سره دا زما اړوه چې داسې دي. الله دې خات الله دې خات کشنې سترګې دې زما د زوی میراث دي چې په کوم ځای کې رښتیا ما خو په خپله ولېږول خدای بخیر دې بیبي. زه بورقه رالم ځکه جانشیره نن مې دا زړه ډېر زیات خفه دی داسې کار وکړه چې د پښتو زړه ګانه په دې خپل رباب کې وستایه چې لاړه به خوشحالي شي ځه ملک صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام د خدای بنده کم از کم په داسې وخت کې خو به نه راتلې بیا څه چل دی یاره ملک صاحب ما ته پته لګي د خدای مسلمانه پخوانی کلچر دې شروع کړی دی راته خو یاره جي یو خبرې نه راغلی ما وایه څه خبره خبره مې داسې ده ملک صاحب که نه چې زما د پلار نیکه هغه څلور جریبه ځمکه نه وه نو ما سره پې اوس خور نواره شوې ده څه وایي چې نه در کومه څلور جریبه ورسره یې د اوسه ماله نه راکوي نو ته څه ویل غواړې نو زه دا ویل غواړم زما ښځه هغوی کره تلې وه زما ښځه مې وویله ګریوان یې مولوشته او سر یې پې مات کړ بیا نو ملک صاحب اوس دا مهرباني زما لپاره وکړه چې هغه باندې راپورټ ما کړی دی خو ته موږ داسې کوشش وکړه څه چل کړی راپورټ مې پې کړی باسه بڼه په شرمونو چې راپورټ دې پې بیا کړی نو زما اجرې ته بیا څنګه راځې عجیبه خلک یې داسې ګاڼ وکړه لاړ شه او تاڼه کې او کچرې نه دي تاڼه کچرې دار اوس خپل کار دی باقي به درله بیا هم زه منډه تړو خو دونه پاتې کار مه کوئ ښه تاسو دا ملک ولې بې عزته کوئ دا زما کار و نو بس ټیک شته که نه ملک صاحب ځم چې پولیس یې بوځي نو پولیس به ورته لاره هم لږه سیده کړي او نور د ځمکې خبره ماله ګوره ته کې ګوره ښه او که نه ملک صاحب ښه زه بېغم اوسه ځه ځه خوشحاله کړم یاره ماړه خو ځه لګوه